له اسرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وشوه. د عبرت نه ډکه کیسه واورئ. له اسرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې ته خو د انسانانو روحونه اخلي، تر اوسه د چا په حال ژړلي دي؟ اسرائیل جواب ورکړ: یو ځل مې خندلي دي، یو ځل مې ژړلي دي او یو ځل ویرېدلی یم. هغه وخت وخندېدم چې ما ته امر وشو چې د یو سړي روح واخلم او هغه مې د یو موچي سپلی جوړونکو سره پیدا کړ چې سپلی جوړونکو یا موچي ته یې وویل چې سپلی مې راته داسې وګنډه یا جوړه کړه چې یو کال دوام وکړي. نو د ده په خبره مې وخندل او روح مې ترې واخیست. هغه وخت مې وژړل چې کله ما ته امر وشو چې د یوې ښځې روح واخلم او هغه مې په یو ګرم بې اوبو او بې ونې بیابان کې د زګېدون په حال کې وموندله او لږ منتظر شوم چې ماشومې نړۍ ته راوړ. روح مې ترې واخیست. نو زړه مې په هغه بې سرپناه، بې سوکه او بې ګرم بیابان کې پاتې ماشوم باندې وسوځېد او وژړېدم. هغه وخت وویرېدم کله چې ما ته امر وشو چې د یو فقیه عالم روح واخلم چې رڼا یا نور یې له کوټې راتله. څومره چې ورته ورنږدې کېدم رڼا یې زیاتېدله. کله چې مې روح ترې واخیست د ده د مخ د زیارت نور یا رڼا څخه وویرېدم. په دې وخت کې الله راته وویل چې پوهېږې دا نوراني عالم فقیه څوک دی؟ ما ویل نه، دا همغه ماشوم دی چې په ګرم بیابان کې د ده د مور روح تا واخیست او دا ماشوم بې کسه، بې وسه او بې سرپناه په ګرم بیابان کې پاتې شو. د هغه ساتنه او روزنه زما پر غاړه وه. هیڅ وخت تاسې ګمان مه کوئ ای مسلمانانو، تر څو چې زه موجود وم په جهان کې به یو موجود هم بې سرپناه پاتې نشي. که هر چا ته تر پایه دغه ویډیو کتلی وي نو مهرباني وکړئ د ثواب په خاطر یې مخکې شیر کړئ.